سلامونه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. یو ځل بیا ستاسې سره داسې ویډیو شریکوم چې ستاسې دپاره به په زړه پورې وي. هغه په دې وجه باندې چې زه تاسو ته داسې لارې ښیم، داسې کارونه درته ښیم چې ستاسې اکاونټ د هیک کېدو څخه وساتي. لومړی درته دا خبره کوم، د هیک مطلب دا نه دی چې یوازې ستاسې فیسبوک اکاونټ به له منځه ولاړ شي، ستاسې ټویټر اکاونټ یا بل انسټاګرام به له منځه ولاړ شي. د هیک مطلب دا دی کله چې تاسو ته خپل اکاونټ له لاسه ورکړې، ستا په اکاونټ کې شخصیات دي یا هم یو چا سره دې خبرې کړي دي یا د یو چا سره ستا اسناد پراته دي یا هلته یو څه لیږلي دي یا هم ته شخصي اسناد لرې یا هم هلته پټ څه لرې د خلکو څخه. هیکر ستا هغو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي او بیا تا په هغو معلوماتو باندې ځوروي. ستا څخه به هیکر پیسې اخلي، ستا څخه به هیکر تا به ډېر ځوروي، تا ته به وایي زه ستا معلومات خپروم پر سوشل میډیا باندې. ته بیا مجبوره یې چې هغه هر څه درنه وغواړي، ته هغه ته هغه ورکړې تر څو هغه ستا معلومات خپاره نه شي، ستا اکاونټ بیرته درکړي. دا هم په باور نه دی چې هیکر به بیا ستا معلومات آیا یوازې تا ته په لاس درکړي، د ده سره به پاته نه شي، ده به کاپي کړي نه وي، د دې به څه ثبوت څوک ولري. نو د ویډیو مطلب لکه څنګه چې ما ورکړی دی چې زما د ملګري فیسبوک اکاونټ څنګه هیک شو. له داسې 2 ورځې مخکې ما ته ملګري میسج وکړ چې زما آی ډي هیک شوي ده. نو زه هغه لارې چارې تاسو ته ښیم چې هیکر څنګه ستاسې اکاونټونه هیک کوي، بیا تاسې څنګه ځوروي. هغه ملګري ما ته وویل چې ما ته لینک راواستوئ. ما د داسې یو ملګري د میسنجر څخه چې هغه زما ملګری و، شخصي زما ملګری و، له هغه سره ما خبرې کړې وې په میسنجر کې، ډېر میسجان مو سره کړي وه. د هغه ملګري ما ته میسج راوکړئ. نو لومړی ځل د هغه ملګري آی ډي هغه نفر هیک کړې وه، له هغه څخه یو لینک ده ته رالیږلی و، ده ته یې ویلي و چې ته دې ګروپ ته راسه. هغه وایي چې ما دا فکر وکړئ چې دا زما ملګری دی، خامخا یو ګروپ یې جوړ کړی دی د سیم په باره باندې، د یو نور معلوماتو په باره باندې. نو ما ته وایي چې دې ګروپ ته راسه. کله چې هغه ګروپ ته ورغلم، هغه داسې یو بل سایټ ته ولاړم، یو بل سایټ ته ولاړی، هلته چې زه ولاړم، نو له هغه څخه وروسته د ده آی ډي چې وه د ده له لاس څخه وتلې وه. بیا هیکر ورڅخه پیسې غوښتلې تر څو ده ته پیسې ورکړي، کارټونه ورته جمع کړي او بیا ده ته آی ډي په لاس ورکړي. زما د دې ویډیو جوړولو مطلب یوازې او یوازې دا دی چې تاسې په ساده ژبه باندې وپوهوم. هېڅ داسې کار دلته نشته چې زه یې تاسو ته وښیم. ځینې کارونه شته، هغه ما تاسو ته پخوا هم ښودلي چې تاسو په آی ډي کې څنګه وکړئ، څنګه یې سکیور کړئ، د هیکر د لاس څخه یې څنګه وباسئ چې بیا څوک ستاسې آی ډي نشي هیک کولی، څنګه دا کارونه سرته ورسوئ. دا مې پخوا هم درته ښودلي دي. نن په دې ویډیو کې یوازې او یوازې پر دې باندې خبرې کوم، یوازې او یوازې تاسو ته دا ښیم چې څنګه موږ ته هیکر موږ څنګه خطاباز. اوس مثال لکه زه یو مثال یې در ښیم، لکه تا ته یو څوک لینک درلېږي، ځینې اکاونټونه یې د ښځو په نامه باندې جوړ شوي، په نورو نومو باندې جوړ شوي، د پیسو ګټلو اپشنونه په دې نامه باندې جوړ شوي، یا هم په داسې اپلیکیشنان جوړ شوي چې ستا راتلونکی وګوره، ستا راتلونکی ماشوم به څنګه وي، ستا راتلونکی عکس به څنګه وي. لکه تاسې په فیسبوک کې ډېر وخت لیدلی وي. دا ټول اپلیکیشنان چې دي، دا ټول کارونه چې دي، دا د هیکینګ دپاره دي، دا د پیسو لاسته راوړلو دپاره دي. خلک په دې باندې یو څوک خطاباسي، په دې باندې ستاسې هغه شخصي معلومات ته لاسرسی پیدا کوي او بیا په هغو باندې تا ځوروي. لکه یو څوک درته وایي لینک ته رالیږي، مثال د خبرې، یو څوک د یو چا سره چټ کوي، هغه د ښځینه په نوم باندې اکاونټ ته هغه ته ورته وایي چې عکسونه راواستوه، هغه لینک درته رالیږي، زما عکسونه دلته پراته دي. یا هم درته وایي چې ودې ګروپ ته راسه، یا هم ته ورته وایي چې زه دا کار څنګه وکړم، دی لینک درکوي چې په دې لینک کې خپل آی ډي او پاسورډ ووته، چې هلته هغه لینک باندې کلیک کړې ډایرکټ تا ته راوړي. لکه د فیسبوک داسې صفحه راځي، نو ته به وایې چې زه خپل اکاونټ ته داخلیږم. کله چې ته دا څنګه دلته په خپل پاسورډ او خپل ایمیل ادرس یا یوزر نیم ورکړې، هغه ډایرکټ د هیکر لاسو ته ځي. کله چې هغه د هیکر لاس ته ولاړی، بیا ستا معلومات ته هغه لاسرسی پیدا کوي، ستا اکاونټ ته او ستا نمبر، ستا ایمیل ادرس، ستا هر څه ریموو کوي. بیا که ستا شخصي معلومات ستا په اکاونټ کې پراته وي، ما تاسو ته وویل فیسبوک یا بل سوشل میډیا بله برخه اکاونټ هیکول هېڅ تاوان نه لري، بغیر له دې څخه چې ستا شخصي معلومات کې پکښې نه وي. او خامخا به ستا شخصي معلومات کې پکښې د سړي خپل اکاونټ کې د خپلو ملګرو سره یې مسجان کړي، هر څه معلومات پکښې پراته وي. خامخا داسې څه کې پراته وي چې هغه بیا د بل وخت لپاره د سړي دپاره تاوان وي. نو یو څوک اوس خاص اکاونټ دی پرېږدي، هر څه ډېر اکاونټونه ته جوړولی شي، په فیسبوک کې، په انسټاګرام کې، په ټویټر کې، په بله برخه کې، په هره برخه کې ته ډېر اکاونټونه جوړولی شي. اکاونټ خو هېڅ معنا نه لري. معنا دا لري چې یو څوک ستا شخصي معلومات ته لاسرسی پیدا کړي او بیا درته وایي چې ته دونه پیسې راکولی شي که یا دا معلومات دې پر سوشل میډیا باندې خپاره کړم، بیا به د دې پایله څه وي.
نو هیله ده چې تاسې یو څه بیدار واوسئ د داسې خلکو سره د داسې کسانو سره چې هغه تاسې ته لینکونه درلېږلي وي او یا تاسې ته نور میسجونه کړي وي، تاسې په هغو باندې باور مه کوئ، په پردي لینکو باندې کلیکونه مه کوئ، خپل اکاونټ چې دی هغه سیف وساتئ، ساتلی یې وساتئ د هر چا د لاس څخه، د هیکر د لاس څخه، تر څو په آینده کې بیا ځورېږئ نه او د دې مشکلاتو سره مخ نه یاست. نو دا یوه ویډیو ستاسې د پوهاوي دپاره، د لا زیات پوهاوي دپاره ما جوړه کړه. هیله ده چې ستاسې دپاره به ګټوره واوسي او بیا دپاره به د داسې مشکل سره نه مخ کېږئ. په دې هیله چې ستاسې خوښ شوي د نورو ملګرو سره یې شریک کړئ.